ژوند موږ ته موقتي ملګري راکوي چې په لنډمهاله حالاتو پورې تړلي وي. ټولګیوال راکوي تر څو چې موږ په هغه ښوونځي کې یو، همکاران راکوي تر څو چې موږ په هغې دنده کې یو، او د سفر ملګري راکوي تر څو چې موږ خپل منزل ته نه یو رسېدلي. هر هغه ملګری چې موږ پرې تکیه کوو داسې موقتي دی لکه هغه لنډمهاله حالت چې موږ یې یو بل ته ورپېژندلي یو. خلک زموږ ژوند ته راځي او ځي په داسې حال کې چې موږ د اعتماد وړ ملګري په لټه کې یو. حتی آدم علیه السلام په جنت کې د ملګري غوښتنه کړې وه، او که الله جنت موږ ته را نصیب کړ نو جنت د ښو دوستانو نه ډک دی. مګر په دې دنیا کې د هر ډول ملګري نه، که هغه ریښتونی وي او که دروغجن، وفادار وي او که خاین، لمونځګزار وي او که بېنمازه، ته به ترې بېلېږي. لکه څنګه چې یوه ورځ جبریل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل: واحبب من احببت فانک مفارقه، او مینه وکړه د هر هغه چا سره چې ته یې خوښوي، مګر په یاد ولره چې یوه ورځ به ترې بېلېږي. ابن تیمیه رحمه الله فرمایي: په تیاره کې ستا سیوری هم تا پرېږدي، مګر هغه څوک چې دغه سیوری یې پیدا کړی پاتې کېږي. او د سفر په دعا کې موږ وایو چې اللهم انت الصاحب فی السفر والخلیفة فی الاهل. ای الله، ته مې په سفر کې ملګری یې او زما د کورنۍ ساتونکی یې. ځینې علماو دغه دعا د ژوند د سفر لپاره هم کارولې ده. اللهم انت الصاحب فی السفر الحیات. ای الله، ته زما د ټول ژوند ملګری یې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. په دې دنیا کې داسې اوسه لکه یو نااشنا یا مسافر. په دې دنیا کې ډیر راحت غوښتونکی مه جوړېږه، او د چا په ملګرتیا ډیره تکیه هم مه کوه. ستا یوازینی ثابت ملګری هغه څوک دی چې ستا د ژوند د سفر هر قدم یې لیکلی دی. هغه تل له تا سره دی، او ته هر وخت چې وغواړې د هغه سره خبرې کولی شي. په یو قدسي حدیث کې الله سبحانه وتعالی فرمایي: انا جلیس من ذکرنی. زه د هغه چا سره کینم څوک چې ما یادوي. نو که چیرې ته الله سبحانه وتعالی کله ناکله یادوي، هغه له تا سره وي، او که چیرې ته یې په مکرر ډول یادوي بیا هم له تا سره وي. نو ته کولی شي چې الله سبحانه وتعالی د یو عام ملګري په توګه ونیسي، او کله ناکله یې یاد کړي، او یا هم هغه سبحانه وتعالی د خپل نږدې او ښه ملګري په توګه ونیسي، او هر ورځ، هر ساعت او هر لحظه یې یاد کړي. نو ته به هغه سبحانه وتعالی په خپل څنګ کې بیا مومې. کله چې یو څوک دا وایي چې فلانی مې تر ټولو بهترین ملګری دی، د دغه شخص مطلب له دې وینا څخه څه دی؟ په اصل کې هدف دا دی چې موږ خلک د خپلو اړتیاو او زیانمنونو په نظر کې نیولو سره په دوستۍ او ملګرتیا نیسو. ځینې خلک له یوازیوالي ویریږي او د خلکو سره ملګرتیا کوي تر څو ځان په یوازیوالي کې بیا نه مومي. ځینې نور بیا وفادارۍ او خوندیتوب ته ارزښت ورکوي او یو کس ته د خپل بهترین دوست خطاب کوي ځکه چې دی له خیانت نه ویریږي. ځینې نور بیا بهترین ملګری هغه چاته وایي چې د اړتیا په وخت کې پرې د مرستې په نیت غږ وکړي، ځکه چې دی د ژوند د سختیو سره په یوازیوالي مبارزه نشي کولی. ځینې نور خلک بیا هغو ملګرو ته بهترین ملګري وایي چې د ثبات صفت پکې وي، او هر وخت چې یې ملګري ته اړتیا وي ملګری یې په څنګ کې حاضر وي. په دغه ملګري باندې حساب کولی شي. دغه ملګری یې همیشه مهربانه او همیشه مرستندویه وي. مګر که چیرې یو ملګری کله مهربانه او کله نه وي، کله مرستندویه او کله نه وي،
نو دغسې ملګری ثابت ملګری نه دی او په درد نه دوا کیږي. له همدې امله امام غزالی رحمه الله فرمایي یوازې الله د یو ښه ملګري ټول ښه صفات په خپل ذات کې لري. نو الله په دوستۍ ونیسه، هیڅ کله به پریشانه نشي او هیڅ کله به یوازې نشي. د الله سبحانه وتعالی د نومونو له جملې څخه یو البر دی. البر یعنی د ټولو ښېګڼو ثابته او دوامداره سرچینه، لکه څنګه چې فرمایي انه هو البر الرحیم. البر چې د البر سره په مصدر کې یو دی، ډیرو زیاتو پراخو نیکیو او ښېګڼو ته وایي، لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی فرمایي ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. او لیکن نیکی د هغه چا ده چې په الله او په ورځ د آخرت او په ملائکو او په کتابونو او نبیانو یې ایمان راوړی دی او د هغه په مینه کې خپلوانو او یتیمانو او مسکینانو او مسافرو او سوالګرو ته مال ورکوي او د غلامانو په آزادولو کې مصرفوي او لمونځ کوي او زکات ورکوي او د خپلو وعدو پوره کوونکي وي کله چې وعده وکړي او په سختۍ او تکلیف کې او د جنگ په وخت کې صبر کوونکي دي. دا هغه خلق دي چې رښتیني دي او همدغه خلق متقیان دي. هدف دا دی چې بر مشتمل دی په ټولو نیکیو باندې، د کوچنۍ مهربانۍ نه واخله تر لویو مرستو پورې. له همدې امله ته باید د خپل مور او پلار سره د بر نه کار واخلې او حتی اوف هم ورته ونه وایي. نو الله سبحانه وتعالی د البر په توګه تا ته د خپلې مهربانۍ ټول ډولونه ښکاره کوي. د یوې بلې معنا له مخې بر وچې ته وایي چې د بحر ضد ده. که د البر پرته په بل هر چا تکیه وکړي د ګناهونو او بېلاریتوب په بحر کې به ډوب شي. نو کله چې یو څوک وایي چې فلانې زما د سختو وختونو ملګری دی، مطلب یې دا وي چې هغه زما تر ټولو خوندي او تر ټولو وفاداره ملګری دی. مګر ته هیڅ کله نشي کولی چې د البر په څیر یو ثابت وفادار او حفاظت کوونکی ملګری ولري. د الله سبحانه وتعالی بل نوم الولی یعنی ساتونکی ملګری دی. الله سبحانه وتعالی په عام ډول د ټولو مؤمنانو ولی دی. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولی دی د ټولو هغو خلکو چې ایمان یې راوړی، راوباسي دوی له ډېرو تیارو څخه یوې رڼا ته. مګر د قرآن تسلسل ته لږ دقت وکړه او وګوره چې یو آیت مخکې الله سبحانه وتعالی فرمایي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نو چا چې له طاغوت یعنی شیطان او بت نه انکار وکړ
او په الله یې ایمان راوړ نو یقینا د ډیره مضبوطه کړۍ ټینګه ونیوله چې هیڅ نه پرې کیږي. دا داسې ده لکه الله سبحانه وتعالی چې ماته او تا ته وایي چې که چیرې زما په لوري راځئ نو د شیطان ټولې دروازې بندې کړئ. په ورته ډول که چیرې غواړئ چې زما ملاتړ او ملګرتیا ترلاسه کړئ، هر هغه څوک او هر هغه شی پرېږدئ چې ستاسو مرسته نشي کولی. یوازینی هغه څوک چې ستا لاسنیوی کولی شي هغه څوک دی چې د اسمانونو نه یې العروة الوثقا مضبوطه کړۍ رالیږلې ده چې هیڅکله نه پرې کیږي. په دې دنیا کې هر څوک ستا زړه در ماتوي، اگر که ډیر نږدې خپلوان دې ولې نه وي. دوکه در سره کوي، دروغ درته وایي، خیانت در سره کوي، حق دې خوري، ظلم در باندې کوي، په سپکه سترګه درته ګوري او له ځان نه دې کم ګڼي، چې دا ټولې کړنې د دې سبب شي چې ته هم یو تندخویه، تریخ مزاجه، باور نه کوونکی او همیشه په غوسه انسان جوړ شي. له همدې امله ته نه باید د دنیا خلق په ملګرتیا ونیسې، بلکې هغه ذات په ملګرتیا ونیسه چې ستا په قدر پوهیږي. او کله چې ته د دنیا ملګرتیا وي د هغه د ملګرتیا نه قربان کړي، هغه بیا ستا په حق کې فرمایي من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. څوک چې زما له دوست سره دښمني وکړي نو ما ور سره د جنگ اعلان کړی دی. په دې حدیث کې د ولی نه مطلب هغه څوک دی چې الله سبحانه وتعالی یې په اړه فرمایي زه د هغه غوږونه جوړ شم کوم سره چې دی اورېدل کوي، د هغه سترګې جوړې شم کوم سره چې دی لیدل کوي، د هغه لاسونه جوړ شم چې دی پرې نیول کوي، د هغه پښې جوړې شم کوم سره چې دی تګ کوي. د ولی د کلمې مصدر الولیتون دی چې د اس زین ته وایي. د اس زین په اس پورې نښتی یا تړلی وي، په دې معنا چې د زین او د اس ترمنځ هیڅ فاصله نه وي، او هغه څوک چې د اس د پاسه ناست وي باید اس سمې لارې ته هدایت کړي. الولی یعنی هغه څوک چې په ورته وخت کې هم درته هدایت کوي او هم دې ساتنه کوي، ستا د ضرورتونو د پوره کولو ترڅنګ ستا د خواهشاتو هم خیال ساتي. او کله چې ته الولی په دوستۍ ونیسې ستا ټولې چارې آسانه شي، لکه څنګه چې یوسف علیه السلام د مرګ په وخت کې وفرمایل انت ولی فی الدنیا والآخرة، ته په دنیا او آخرت کې زما ولی. که د یوسف علیه السلام کیسې ته ځیر شي وبګورې چې هغه په خپل ژوند کې څومره ډېرې لوړې او ژورې لیدلې دي. د یوه مینهناک او مهربان پلار له غېږې نه د حسدګرو او بخیلو ورونو لاسته ولوېده، بیا مسافرو له څا نه راوویسته او د یو غلام په څېر یې وپلوره. بیا د وزیر په کور کې د هغه د ښځې لخوا ورته لومه کېښودی شوه. بیا زنداني شو، د زندان نه وروسته وزیر شو او د ډېرو خلکو مشر شو چې د لاس لاندې به یې کار کاوه. یوازینی هغه ملګری چې د یوسف علیه السلام سره د هغه د ژوند په ټول سفر کې مل و هغه الولی و چې په ټول سفر کې یوسف علیه السلام ته د هدایت کولو ترڅنګ د هغه ساتنه کوله. مګر په یاد ولره چې که چیرې ته غواړې چې د الله دغسې دوستي ترلاسه کړې نو تش په وینا کولو نه ترلاسه کیږي، بلکې د خپل توان مطابق د هغه سبحانه وتعالی په ټولو اوامرو د عمل کولو او له نواهیو نه یې د ځان ساتلو ترڅنګ ته باید د الولی سبحانه وتعالی د نومونو او صفتونو پیژندلو له لارې د هغه معرفت حاصل کړي. له همدې امله امام حسن البصري رحمه الله به فرمایل داسې کس مه جوړیږه چې د خلکو په وړاندې د الله ولی وي او په یوازیوالي کې د هغه دښمن. د شپې په وروستۍ برخه کې د هغه سبحانه وتعالی سره وخت تیر کړه او په خپل وتر المنځ کې د الولینه دا دعا وغواړه چې وتولنی فی من تولیت، ما دې په خپل دوستۍ سره ونیسه لکه د هغو خلکو په څیر چې تا په دوستۍ سره نیولي دي.
اوس شاید ستا ذهن ته دا خبره راشي چې زه څنګه کولی شم چې د الله سبحانه وتعالی ولی جوړ شم په داسې حال کې چې ډېر داسې خلک شته چې له مانه ډېر نیک عمله دي. ځواب یې دا دی چې په دې کې شک نشته چې د الله سبحانه وتعالی ولی جوړېدل یوه ډېره خاصه مرتبه ده، مګر دا هم په یاد ولره چې دغه مرتبه د ځینو خاصو خلکو لپاره ځانګړې کړی شوې نه ده، بلکې هر څوک چې وغواړي د الله ولی جوړېدای شي. د ولایتون نه پورته یوه بله مرتبه هم شته چې هغې ته خلتون یعنی د خلیل مرتبه وایي. د خلیل مرتبه یوازې 2 انسانانو ته ورکړل شوې ده. واتخذ الله ابراهیم خلیلا. الله سبحانه وتعالی ابراهیم علیه السلام د خلیل په توګه ونیوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د الله له لوري د خلیل په توګه نیول شوی و، ځکه خو یې فرمایل چې زه ابوبکر د خلیل په توګه نشم نیولی. نو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې یو خلیل لرلی شي، الله سبحانه وتعالی له یوه نه ډېر اخلا لرلی شي. او په دې کې هم زموږ لپاره یو درس دی، او هغه دا چې د الله سبحانه وتعالی د دوستۍ ظرفیت د بل هیڅ چا د دوستۍ د ظرفیت په څیر نه دی. او دا چې نور خلق الله ته نږدې دي په دې معنا نه ده چې الله له موږ نه لرې دی، او په داسې حال کې چې موږ نشو کولی د الله اخلا جوړ شو، مگر کولی شو د هغه د اخلا یعنی ابراهیم علیه السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم په پل قدم کیږدو او لږ تر لږه د الله ولیان خو جوړ شو. لکه څنګه چې علما وایي د ولایتون دروازه د خلتون دروازې ته ډیره نږدې ده. نو الله سبحانه وتعالی ستا ملګری دی، نه یوازې په سفر کې بلکې همیشه. هغه البر دی یعنی ستا ثابت ملګری، هغه الولی دی یعنی ستا ساتونکی ملګری، او بالاخره هغه الرفیق دی یعنی ستا مهربانه ملګری. الولی هغه څوک دی چې ستا چارو ته سمون ورکوي، او الرفیق بیا هغه څوک دی چې ستا چارې په بشپړې مهربانۍ سره سموي. الرفیق د سیرت په 2 پیښو کې راښکاره کیږي چې په دواړو کې عایشه رضی الله عنها موجوده وه. یوه ورځ یو څو یهودیان راغلل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل السلام علیکم، یعنی په تا دې مرګ وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وعلیکم، یعنی په تاسو دې هم وي. مګر عایشه رضی الله عنها هم هلته وه. نو هغې یهودیانو ته وویل بل علیکم السام واللعنة، په تاسو دې مرګ او د الله لعنت وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشه رضی الله عنها ته وفرمیل ان الله رفیق یحب الرفق، الله مهربان دی او مهربانی خوښوي. د الرفیق او رفق ترمنځ یوه رابطه دا ده چې ته د خپل ملګري څخه غواړې چې له تا سره څه ډول چلند وکړي. رفق د ټینګوالي او استقامت د نشتون په معنا نه دی، بلکې د ټینګوالي او سخت حکم پلي کولو برخه کې د مهربانۍ په معنا دی. نو الرفیق هغه ملګری دی چې ستا د ژوند په ټولو سختیو کې له تا سره په ډېرې مهربانۍ ملګرتیا کوي. هغه ستا له لارې غرونه نه لرې کوي، مګر په یاد ولره چې لاره درته حتما پاکوي. الرفیق هغه ملګری دی چې ته غواړې تل ستا په څنګ کې اوسي. له همدې امله د ربیعه بن کعب الاسلمي رضی الله عنه یوازینۍ دعا دا وه چې دی په جنت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رفیق اوسي. او د یوسف علیه السلام وروستۍ خبره چې انت ولی فی الدنیا والآخره، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وروستۍ خبره چې اللهم الرفیق الاعلى، ای الله تر ټولو لوړ مهربان ملګری. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د عایشې رضی الله عنها په غیږه کې سر ایښی و، یعنی د هغې ښځې په غیږه کې چې ده ته تر نورو ټولو ډیره ګرانه وه،
مګر بیا یې هم ویلې چې اللهم الرفیق الاعلى، ځکه چې د الله سبحانه وتعالی رفق او ملتیا د بل هر چا د ملتیا نه ډیره بهتره ده. دا داسې ده لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې ای الله ما د خپل ځان ته در وغواړه، ما ته د عایشې د غېږې نه ستا ملتیا ډیر ارزښت لري، زما روح د مهربانۍ سره واخله او ستا د ستایلو وړ حضور ته یې دروړه. اللهم الرفیق الاعلى، ای الله تر ټولو لوړ او مهربان ملګری. او په یاد ولره چې دغه ملګرتیا د جنازې نه وروسته هم دوام لري. کله چې موږ دفن کړي او ټول خپلوان او دوستان له هدیرې نه لاړ شي او یوازې پاتې شو، نو وایو اللهم آنس وحشتي فی قبري، ای الله په قبر کې زما یوازې والی آسانه کړه. نو الله ستا نیک اعمال تا ته راولیږي چې ستا ملتیا وکړي، فرښتې تا ته ډاډ درکوي او حتی د خپلوانو د روحونو سره د ملاقات کولو زمینه درته برابروي. مګر ستا نهایي هیله به دا وي چې دغه ټول تا د تر ټولو مهربانه او ښه ملګري سره د ملاقات کولو په لوري بدرګه کړي. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. د الله په دوستانو به هیڅ ویره نه وي او دوی به غمجن کیږي هم نه. د قیامت په هغې سختې ورځ باندې چې هیڅ دوست به پیدا نه کړي، خلق به ډلې ډلې یوې خوا او بلې خوا ته تښتي او منډې به وهي او حتی مور به د خپلو بچیانو نه تښتي. د الله په دوستانو به هیڅ ویره نه وي او دوی به غمجن کیږي هم نه. اوس تصور وکړه د هغه حالت چې په دغسې سختې ورځ ته د الله د عرش سیوري ته بدرګه کړی شي. ټول هغه خلق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ذکر کړي چې د الله د عرش د سیوري لاندې به وي، د الله ولیان ګڼل کیږي. مګر تر هغه وخته پورته اسمان ته ګوره او وایه اللهم الرفیق الاعلى، ای الله تر ټولو لوړ او مهربان ملګری. یا ولی هغه وخت چې ټوله نړۍ رانه مخ واړوي، ته مې تر ټولو نږدې ملګری اوسه، زما ساتنه وکړه او ما ته د ژوند د ټولو هغو ستونزو په جریان کې چې زه یې نشم درک کولی د مهربانۍ نه ډکه لارښوونه وکړه او د دنیوي ژوند هر تاوان مې د دې باعث کړه چې زه تا ته متوجه شم او بیرته تا ته در وګرځم. یا بر ما په نیکیو باندې ثابت ولره، د دنیا د هلاکونکو فتنو په مقابل کې زما ایمان او زړه ټینګ او ثابت ولره. ما ته د هغو نیکو اعمالو د ترسره کولو توفیق راکړه چې ستا لخوا ثبات او زغم پرې ترلاسه کولی شم. یا رفیق، زما د روح د اخیستلو په وخت کې په ما مهرباني وکړه، زما چارې آسانه کړه او هیڅکله اجازه مه راکوه چې د خپل ژوند هدف هیر کړم. ما له خلکو سره داسې مهربانه کړه لکه څنګه چې ته له ما سره مهربانه یې، او کله چې زه یوازې شم زما د یوازیوالي تشه په خپلې ملتیا سره ډکه کړه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها